په قطر کې څه تیریږي؟ آیا رښتیا د دواړو لورو ترمنځ په طرز العمل توافق شوی؟ حقیقتونه په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. د جنیوا کنفرانس په درشل کې نه پوهیږم په کوم هدف میډیا ته داسې خبرې راوتلې دي چې ګنې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي ټیم او د طالبانو ټیم د مذاکراتو پر مبنا توافق کړی دی. د تلو په حواله د امریکا او طالبانو تړون د افغانستان د سولې په هکله د ملګرو ملتونو سازمان دریځونه د دواړو مرکچي پلاو ژمنې او د افغانستان د خلکو اراده د سولې مذاکراتو د بنسټ په توګه منل شوې. د دې ترڅنګ طلوع او نورو رسنیو دا ټپه هم پسې تړلې ده چې ګنې په دغه توافق د حکومت اعصاب خراب شوي او د مذاکراتي ټیم مشر معصوم ستانکزی کابل ته راغوښتی دی. دلته څو خبرې دي. اول مذاکراتي ټیم ته نږدې سرچینو سره چې په تماس کې هم تر دې مهاله د طالبانو او د حکومت د مذاکراتي ټیم ترمنځ داسې کوم څه نه دي نهایي شوي او لا هم طالبان په دې ټینګار کوي چې د مذاکراتو مبنا دی یوازې امریکا سره د طالبانو تړون وي. سره له دې چې د حکومت طرف ورته د قرآن او سنتو او حدیثو نه نیولې تر ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر قطعنامې پورې بلا نور انتخابونه ورکړل، خو دا ټول تر دې مهاله د طالبانو لخوا رد شوي دي او هغوی یوازې امریکا سره د طالبانو د دوحې توافقنامه اصل او مبنا بولي. په دغه اساس وخت کې د داسې خبرو راوتلو یوازینی مقصد دا کیدای شي چې نننی د جنیوا کنفرانس تر خپل سیوري لاندې راولي. هغه کنفرانس چې ویل کېدل ممکن هیڅ دایر نشي او د دوحې په خاطر به وځنډیږي، ځکه طالب پلوه او موقت پلوه تحلیلګرانو داسې ویل چې افغانستان نور نړیوالو ته مهم نه دی او بس که حالات سمیږي او که خرابیږي نو بهرنیان یوازې پښې باسي او دلته هر څه پیښیدای شي. نن په خپل وخت دغه کنفرانس د دایرېدل حالاتو د دوی درک 4 کاله نور شاته غورځوي او باید د جنیوا کنفرانس وروسته حالت لپاره نوي تحلیلونه تولید کړي. دویم که فرض کړو په دوحه کې په رښتیا هم په پاس مواردو چې طلوع ویلي توافق شوی وي او په رښتیا هم د امریکا سره د طالبانو موافقتنامه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قطعنامه د افغانستان د خلکو اراده د سولې مشورتي لویه جرګه او د امریکا او افغانستان د حکومت مشترکه اعلامیه لنډه دا چې دا ټول د مذاکراتو د مبنا په توګه منل شوي وي، دا په خپله لوی پرمختګ دی او باید هرکله یې وشي. ځکه اول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قطعنامه په صراحت وایي چې افغانستان ته بیا د طالبانو امارت نشي راتلی، د مشورتي لویې جرګې فیصلې او د خلکو اراده بیا جمهوریت تاییدوي. د امریکا او د افغانستان د حکومت ګډه اعلامیه د یو غښتلي مستقل په خپلو پښو ولاړ او ډیموکراټ افغانستان خبره کوي او اخر دا چې د دوحې توافقنامه یوازې په 4 مسایلو تمرکز لري چې د امریکایانو وتل، د مخامخ مذاکراتو پیل، د خشونت کمښت او القاعده او نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو مبارزه. که په دې کې هر سناریو رښتیا وي نو ښکاري چې حکومت شاته تګ نه دی کړی او د جمهوریت ټیم توانېدلی چې د درېمګړي یا کوم بل ملاتړي پرته خپل اجنډا په مقابل طرف ومني. درنو لیدونکو د یادې موضوع په اړه څه وایي؟ خپل نظریات مو راسره په همدې اړه په کمنټ کې ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره مینه یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ.